د سن پیټرزبورګ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان یو پلاوی روسیې ته تللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی، وایي چې د دې غونډې په ترڅ کې به هڅه وکړي چې د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نړیوال کنفرانس کې کابو د نوي هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلي الکوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون د هدف په اړه وویل. د افغانستان او روسیې راکړه د افغانستان څخه د چمن له لارې لندې یا تازه میوې راوړونکي بیوپاریان وایي د کندهار د انګورو سیزن شروع کېدو سره چې دوی چمن او پاکستاني ګمرک ته انګور راوړل، پاکستاني چارواکي اوس نور محصول کوي چې دا وخت پر چمن پل او په پاکستاني ګمرک کې د انګورو څخه ډک موټران ولاړ دي او پکښې انګور د خرابېدو سره مخامخ دي. دغه انګورو پاکستان ته راوړونکي یو بیوپاري روزي خان وایي چې پاکستاني چارواکو مخکې ودې ته نه دي ویلي چې تازه میوې او پاکستان ته امپورټ یې بند دی، وایي چې دوی ګمرک ته میوې راوړي محصول یې نه ورکوي. د پرېشن شروع شوی دی، لیکن د پلان پروټیکشن د وجې چې دوی مطلب زموږ ډېر مالونه چې